Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Learn Arabic from stories. Arabic English تقرأ الدكيسو سخا. صبي مرة كان يصيد الجرادة. Once a boy was hunting locusts. يوزل يوهلك ملخان خكار كول. صبي مرة كان يصيد الجرادة. صبي a boy مرة once صبي مرة once a boy يوزل يوهلك صبي means a boy يوهلك معنى صبي معنى يوهلك مرة once يوزل يوكرتي كان was و كان was و يصيد hunting يصيد hunting كاركول الجرادة locust ملخان فنظر عقربا so he saw a scorpion نو یو لړم یې ولید فنظر نو پښتو کې نو in English فنظر so he saw فنظر so he looked نو ویلید فنظر نو ویلید نظر وکړ أقربا means a scorpion in English. In Pashto we say لړم فنظر أقربا so he saw a scorpion in Pashto no یو لړم یې ولید فنظر so he saw أقربا a scorpion نو یو لړم یې ولید فظن أنها جرادة كبيرة he thought it is a big locust he thought it is a big locust هغه فکر وکړ چې دا یو لوی ملخ دی فظن he thought هغه فکر وکړ فظن ګمان وکړ فکر وکړ he thought انها it is چې هغه یعنی دغه لړم نه دغه ملخ جرادة locust ملخ in Pashto ملخ in English locust كبيرة big فظن so he thought أنها it is جرادة كبيرة it is a big locust هغه فکر وکړ چې دا یو لوی ملخ دی فمد يده ليأخذها ليأخذها so he stretched out his hand to take her or to take it نو هغه د هغه نیولو لپاره خپل لاس اوږد کړ فمد so he stretched out يده his hand فمد پښتو کې یعنی اوږد کړ فمد اوږد کړ يده خپل لاس فمد يده نو خپل لاس اوږد کړ ليأخذها چې راويخلي so he stretched فمد يده ليأخذها so he stretched out his hand to take it نو هغه داغه نیول لپاره خپل لاس وړاندې کړ ثم تبعد عنها then moved away from her then he moved away from her from what from that scorpion بیا د هغې څخه لرې شو ثم تبعد ورسته بیا یعنی لرې شو عنها د هغې څخه ثم معنا then انګلیش کې then بیا ثم یعنی د هغه ورسته بیا تبعد لرې شو هغه لرې شو moved away تبعد moved away لرې شو عنها from her جرادة from her عنها د هغې څخه from her د هغې څخه لرې شو ثم تبعد عنها then he moved away from her بیا د هغې څخه لرې شو
فقالت الأقرب له. فقالت الأقرب له. And scorpion said to him. نو لړم ورته وویل. فقالت الأقرب نو لړم وویلې له دې هلک ته. And the scorpion said to him. نو لړم ورته وویل. دا کیسه ده چې لړم څنګه خبرې کوي. مفید طالبین کې دا کیسه ده. فقالت الأقرب له. And the scorpion said to him. فقالت الأقرب. And he said and the scorpion said له to this boy. له to this boy. نو لړم ورته وویل دې هلک ته. فقالت الأقرب. And the scorpion said له to him. فقالت الأقرب. نو لړم ورته وویل له دې هلک ته. لو أنك قبضتني في يدك. لو أنك قبضتني في يدك. If you had me in your hand. If you had me in your hand. لو أنك قبضتني في يدك. پښتو کې کتا ز خپل لاس کې نیولای وای. کتا ز خپل لاس کې نیولای وای. لو if معنا. لو if کا پښتو کې لو کا if کسره نه لري. here is not کسره سکون. لو if أنك you تا. لو أنك كتا if you أنك قبضتني had me. قبضتني had me or grasp me. أنك قبضتني تا ذا نیولای وای. قبضتني ذا دي نیولای وای في يدك خپل لاس کې. لخليتك عن صيد الجراد. لخليتك عن صيد الجراد. I would finished you from hunting locust. Oh ماشاءالله. ته به مې د ملخانو د ښکار څخه خلاص کړی وای. که تا ز خپل لاس کې نیولی وای نو ته به مې د ملخانو د ښکار څخه خلاص کړی وای. نو لخلیتک معنا I would finished you. ته به مې خلاص کړی وي. لخلیتک ته به مې خلاص کړی وي. I would finished you. عن from the. عن معنا the from. صید الجراد. صید معنا hunting in English. صید hunting ښکار ته ویل کیږي. صید انګلیش کې hunting او عربي کې صید. صید ښکار. لخلیتک عن صید الجراد. I would finished you from hunting locust. ته به مې د ملخانو د ښکار څخه خلاص کړی وي. عربي انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه کې د عربیک پښتو اکیډمي سره. که غواړئ چې عربي یا انګلیسي زده کړه وکړئ نو هیله کوم یوټیوب کې زموږ چینل عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ. آل اوکې کړئ او فیسبوک کې زموږ پاڼه لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.